په غزني کې د کرکټ ملي اکاډمي لوبغاړي د اکاډمي ترڅنګ د معیاري لوبغالي د جوړېدو غوښتنه کوي. د غزني کرکټ ملي اکاډمي چې له تېر یو کال را په دې خوا پرانیستله شوي، اوس پکې تر 80 پورې لوبغاړي په تمریناتو بوخت دي. دغه لوبغاړي وایي چې د کرکټ لوبو لپاره معیاري لوبغالی نه لري، چې له کبله یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. لکه څنګه رنګ چې په ملي اکاډمي غزني کرکټ ملي اکاډمي باندې کار کړی ده، همداسې د یو ګراوند اړتیا لرو. موږ دلته یو ګراوند دی روزي د ګراوند په نامه ده، چې هیڅ کوم د هارد بال کرکټ ته جوړ نه ده. غوښتنه دا لرو له کرکټ بورډ نه چې یو ښه ګراوند راته اماده کړي، تر څو موږ هم وکولی شو چې د نورو ولایتونو په شان باندې ښې لوبې ترسره کړو او تر ښه هدفه پورې ځان ورسوو. له کرکټ بورډ نه غوښتنه دا ده چې موږ ته یو ګراوند جوړ کړي، تر څو موږ هم غټ کرکټ وکړو. ځکه دلته چې موږ کوم میچونه کوو په سیمټ وکټ باندې دي، او کله چې موږ بیا ولایتي میچو ته ځو بل ولایت هلته ټرف وکټ وي، موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږو. کله لاړ شو هلته موږ ته سیمټ وکټ یا هلته ټرف وکټ. دا په داسې حال کې ده چې په غزني ولایت کې تر اوسه پورې کوم معیاري ګراوند شتون نه لري، نه ورسره حکومت کومه همکاري کړې ده. دوی له حکومت او کرکټ بورډ څخه غواړي تر څو په غزني ولایت کې معیاري ګراوند جوړ کړي. د دوی په خبره موږ هم غواړو د نورو ولایتونو په څېر ښه لوبغاړي ولرو. په همدې حال کې د غزني ملي کرکټ اکاډمي روزونکی غلام حضرت حیدر زوی وایي چې په اکاډمي کې ورسره ګڼ شمېر لوبغاړي په تمریناتو بوخت دي، او د توپوهنې ترڅنګ ورته د توپ اچونې، توپ نیونې او فټنس په برخو کې تمرینات ورکوي. اول خو زه افغانستان کرکټ بورډ نه نړۍ مننه کوم چې موږ ته دومره ښه معیاري اکاډمي جوړه کړې ده. دلته که موږ تاسې وګورو، موږ تاسې ټرف وکټ لرو او ګراسي وکټ مو جوړه کړې ده، او نور چمن څه سهولت چې د کرکټ اکاډمي کې پکار وي دلته ټول شته. د غزني کرکټ امیر عبدالودود بختیال هم یادې ستونزې مني او وایي چې د غزني کرکټ لوبغاړو یاده ستونزه یې د کرکټ بورډ تر چارواکو رسولي او هغوی هم د حل ژمنه کړي. نو دغه ټولې ستونزې موږ ته حل سوي دي او په وخت رسیدګي سوې ده زموږ ستونزو ته. انشاءالله چې موږ کوشش کوو چې غزني کې دغسې یو ګراوند هم ولرو او لګیا یو چې ځمکه ورته پیدا کړو. نو اوس وخت کې د ځمکې اخیستل لږ مشکل دي، نو هیله ده چې دغه د لوبغاړو غږ واورېدل سي. اسلامي امارت چارواکي د ولایت په سطحه کوم چارواکي سي، دوی باید د غږ واوري او د غزني د پلیرانو په خطر باندې موږ ته د ګراوند ځکه راکړي، تر څو موږ ګراوند باندې هم لکه څنګه چې اکاډمي کې کار سوی دغسې کار وکړو. د یادونې وړ ده چې په نږدې راتلونکو وختونو کې به د نورو ولایتونو سربیره په غزني کې هم د کلبونو ترمنځ یو ورځنۍ سیالۍ پیل شي. عبدالله ساحل، شمله راډیو، غزنی.